په غور ولایت کې یوې ښځې تر سنګسار کېدو مخکې خپل ځان وژلی دی. په سلامونو هرکلی کوم، که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د طالبانو د حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي چې په غور ولایت کې یوې ښځې له کور د تېښتې په تور د طالب ځواکونو تر سنګسار کېدو مخکې ځان زندۍ کړی او ژوند یې پای ته رسولی دی. ټاکل شوې وه چې دا ښځه نن جمعه د تلې پر 22مه له یو سړي سره د تېښتې په تور د طالبانو لخوا په عام محضر کې سنګسار شي، خو ښځې خپل ځان په خپله زندۍ کړی او وژل شوې ده. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو زیاته کړې چې له ښځې سره تښتېدلی متاهل کس پرون پنجشنبه د تلې پر 21مه د دوی د مسؤلینو لخوا اعدام شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان عبدالرحمن ویلي چې دا پیښه په دولینه ولسوالۍ کې د ښځو د بندخونې د نشتون له کبله شوې ده. د طالبانو د حکومت مسؤلینو ادعا کړې چې دا ښځه او سړی متاهل وو او په دولینه ولسوالۍ کې له کوره تښتېدلي وو. په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له کوره د ښځو د تېښتې راپورونه زیات شوي دي چې د طالبانو حکومت لخوا ورته د سنګسار او په درو وهلو سزا ټاکل شوې ده. دا و زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.